د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر څرګنده کړې د دې ولایت د مرکز جلال آباد ښار اومي ناحیې اړوند ننګرهار پوهنتون مخته د ښاروالۍ له لوري د پلې لارې ګلدان او ویالې جوړولو چارې چټکې روانې دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي په کابل کې د یوې غونډې پر مهال د ازبکستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د لاسلیک شوي تړون له مخې افغانستان ته برېښنا ورکړي او د یو ګاونډي په توګه په سختو حالاتو کې د افغانستان لاسنیوی وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پر ټویټر لیکي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني له خپل امریکایي سیال انتوني بلینکن سره د ټلیفوني اړیکې پر مهال د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ د سیمې او نړۍ موضوعات په تیره د افغانستان وضعیت او روسیې اوکراین بحران په اړه خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي د چین د بهرنیو چارو وزیر چین کانګ سره د ټلیفون له لارې د افغانستان او چین پر دوه اړخیزو ډیپلوماټیکو اړیکو ګډې سوداګرۍ او په افغانستان کې د چین پانګونې امنیت او ثبات په تړاو خبرې کړې دي. د دې وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل پر ټویټر لیکي د دې خبرو پر مهال ښاغلي متقي چینایي لوري ته ډاډ ورکړ چې افغان حکومت د سیمې امنیت او ثبات لپاره هڅې کوي او همداراز په افغانستان کې د چینایي وګړو او شرکتونو پر خوندیتوب هم ټینګار وکړ. د امریکا لاس انجلس ته نږدې په یوه پارک کې د وسلوالو برید په پایله کې 9 تنه وژل شوي دي. دا پیښه په هغه ګڼه ګوڼه ځای کې رامنځته شوې ده چې چینایي لونر کال منځلو لپاره پکې ډیر شمیر خلک راټول شوي وو. د بریدګر د موخې او هویت په اړه جزئیات نه دي خبره شوي.